15x مربع منفي 13x جمع 9 افاده په فکتورونو تجزیه کړئ. نو دلته موږ ته ښکاري چې د دې دا لومړنی ضریب چې دا له یو څخه لوی دی او موږ ته په دې کې داسې یو مشترک حد نه ښکاري چې د درې واړو حدونو کې هغه شامل وي. نو موږ کولی شو چې دا د ګروپ بندۍ په طریقه باندې تجزیه کړو. خو که چیرې موږ دې ته وګورو دلته موږ سره 25 دی او دلته 9 دی او که دا دې حد ته لږ پام وکړو دا د 5x کل مربع په شکل دا یو تکمیل مربع دی او 9 هم د 3 مربع په شکل موږ لیکلی شو. نو راځو لومړی دا ګورو کیدای شي دا خپله یوه تکمیل خپله یوه مکمله مربع وي. نو راځو موږ ګورو چې که چیرې موږ یو بینوم افاده چې ده هغه په مربع توان باندې پورته کو هغې نه څه جوړیږي. مثلا موږ سره وي ax جمع b او دا کل مربع وي. نو که چیرې دا ته په د ټرینوم په شکل دې ته انکشاف ورکو ټرینوم شکل ته دې ته انکشاف ورکو نو دې نه به څه جوړیږي. نو موږ لرو چې دا مساوي کیږي ax جمع b ضرب ax جمع b ځکه دا مربع دی دو توان کې دو ځلې ضرب حالت کې لیکل کیږي. نو لیکو چې دا مساوي کیږي دا حد به دې حد سره ضرب شي دا به مساوي شي a مربع x مربع بیا به دا له دې سره ضرب شي دا به شي جمع abx بیا به دا مساوي شي جمع دا حد به له دې سره ضرب کو دا به شي یو ځل بیا abx او بل ځل به له دې سره بیا ضرب شي دا به مساوي شي جمع b مربع سره. له دې ځای نه به دا موږ سره مساوي شي لیکو چې a مربع x مربع جمع دا به شي 2abx او جمع b مربع. نو کله چې موږ یو بینوم ته څنګه کو بینوم د دو په توانې پورته کو موږ ته دا شکل په لاس راځي یا په دغه شکل ټرینوم شکل ته اوړي. نو اوس که چیرې راشو او دغه افاده موږ د لاندې ولیکو موږ لیکو چې 25x مربع منفي 13x مثبت 9 او که چیرې دې ته اوس موږ پام وکړو موږ ویلی شو چې دا یو کامل مربع شکل لري ځکه چې a مربع دلته موږ ته قیمت a په ځای څه دی a مربع په ځای 15 دی کوم چې 15 مربع سره مساوي دی. نو a مساوي کیدای شي منفي 15 او یا هم مثبت 15. همدارنګه د b مربع قیمت موږ سره دی 9 او نو له دې څخه د b قیمت کیدای شي مثبت 3 وي او یا منفي 3 وي. نو لیکو چې a مساوي کیږي مثبت منفي 15 او همدارنګه b مساوي کیږي مثبت منفي 3 دواړو کې یو قیمت اخیستی شي. اوس ګورو چې دغه قیمتونه دغه منځني حد سره یو شان توافق کوي او که نه کوي. نو راځو وایو چې 2ab د دې قیمت باید مساوي له څه سره وي مساوي له منفي 10 سره وي. نو معنا دا چې دلته لیکو 2ab دا باید مساوي وي له منفي 10 سره. دواړه خواوې چې په دوه باندې وویشو نو ab موږ ته پلاس راځي منفي 15 سره. ښه اوس ګورو چې له نیکه مرغه د a او b قیمت خو موږ ته د سره ضرب کو ab دلته هم موږ ته 15 پلاس راکوي. خو اوس چې دا منفي 15 لاس ته راوړو نو کوم یو به پکې مثبت نیسو او کوم به پکې منفي نیسو. راځو په دې باندې خبره کوو. نو موږ وینو چې که چیرې ولیکو a مساوي 15 او b مساوي منفي 3 بیا هم 3 په 5 کې منفي 15 کېږي او که چیرې a مساوي منفي 15 ولیکو او b مساوي 3 ولیکو بیا هم ځواب منفي 15 پلاس راځي. نو موږ کولی شو چې دواړو شکلونو کې دغه ځواب د دې فکتورونه په لاس راوړو. یو ځل a منفي وي b مثبت وي بل ځل a مثبت وي b منفي وي. نو موږ کولی شو چې په دې کې دا حالت هم واخلو. نو دا به موږ ته په لاس راشي 15x منفي 3 ام پکې مثبت ونیو بیم پکې منفي ونیو کل مربع ځکه دا موږ په دې شکل باندې تجزیه کوو. او همدارنګه موږ کولی شو چې دا شکل هم واخلو. نو دا ځل به ولیکو چې منفي 15x مثبت 3 کل مربع دلته یا علامه ورکوو دا یا دا شکل.
نو اوس تاسو سره ښایي پوښتنه پیدا شي چې څنګه مونږ کولی شو چې دوه مختلف ځوابونه دې ته ولرو. نو په یاد ولرئ چې دې کې مونږ کولی شو منفي یو دې دواړو کې شی واخلو، مشترک فکتور واخلو. دا به مساوي شي منفي یو ضرب دا به مساوي شي 5x منفي 3 کل مربع سره. نو دا به هم مربع شي او دا منفي یو مربع دا بیرته مساوي کېږي له څو سره؟ یو سره. نو وینو چې دا حد او دا حد دواړه سره مساوي دي، نو هم دا د دې ځواب کېدی شي او هم دا د دې ځواب کېدی شي.